بدی ورځو کې د کولو عملونه څه دي هغه بیانوم او بیا په اخره کې د قربانۍ متعلق بعض آداب ان شاء الله بل جمعه بګشتګ زندگی وا پای کې به د اختر متعلق آداب بیانو د الله په توفیق سره د قربانۍ د ټول لوی عمل له صرف په حکم کې د اهل علم اختلاف د قربانۍ واجب ده او سنت د بدی کې بحث نکو او د حدیثونو دا معلومیږي چې د الله رسول علیه الصلاۃ والسلام مدینه کې څومره کلونه تیر کړی دي د الله رسول به قرباني کوله سی حدیث کې راغلی اقام رسول الله صلی الله علیه وسلم بالمدینه نبی اسلام په مدینه منوره کې لس کاله تیر کړی دي په بدیله سو کالو کې به د الله رسول قرباني کوله د دې په سند باندې علما ولګي شان خبرې کړې د حجاج بن ارطاطه د وجنه وعام اهل علم دي روایت تسوی لذکر دې تاییدات شته عبد الله بن عباس دا نقل لي ومن النبي صلى الله عليه وسلم سروا في سفر بسفر کی فحضر الاضحى نو دا غټ اختر وزراله نو منګه او خواغس نو پای کې لسو کسانو شرکت وکړو او منګه غوا واغس پای کې منګه وو کسانو شرکت وکړو دا حدیث ترمذی ابو داود کې نقل له صحیح حدیث ده دینه معلومیږي چې قرباني دومره بهتر عمل چې د الله رسول په سفر کې نه پرې خو ده چې کله به مسافر او سفر وکاو ام د سفرانه په حالات کې هم څاروي غسو په سفر کې بالا لاو او قرباني په سفر کې کوله دا روایت هم د دې خبرې دلیل دی چې قرباني دا لازم ده مسلمان گزاري والا وس لري په هغه باندې قرباني لازم ده چې قرباني وکړي بلکې دغه حدیث کې راغلی نبی علیہ السلام فرمایي من وجد ساعه سوق چې پراخي پیدا کی گزاره کیږي فلم یضحي هغه قرباني ونکي فلا يقربن مصلانا هغه سره د زمنګ عیدګاه ته نه حاضرېږي دا سخت خبره د الله رسول کړه ده یو سره وصل لري او د وس باوجود قرباني نه کوي ودا سره به د مسلمانانو عیدګاه کې شرکت نه کوي منزله به ناراضي ځکه دا خسړه نه نه وسې کیږي او دا قرباني نه کوي د قرباني ته چل ول کوي لکه دا ډېر مسلمانان په معاشره کې تاسو نه چې د قرباني سره غپ لګي او د قرباني ته ډېری بانی خلک کوي د قرباني ته اهل علم دا خبره لیکي زمنګ په دې دور سره به وایو په دې دور کې خلک په دې ودونو کې څومره ډېر اسراف کوي تاسو ته معلوم دی چې ډېر اسراف او ډېر مال خلک په دې واده کې لګي او ډېر مال خلک په دې کوژدن کې خلک څومره ډېری پیسې لګي 70,000 روپۍ خلک په دې نارمل شان کویدن چې کوي په دې کې د 1 لک نه برابر خلک خرچه کوي دغه شان د زمنګ رسمونو او رواجونو چې څومره دي په دې کې خلک څومره ډېری پیسې لګي دا میدان کې د مړی کم تنظیمونه دي په دې تنظیمونو کې چې کوم ډوړی خلک پي په خي په دې کې څومره ډېری پیسې خلک لګي په هر کلی کې بکال کې درې څلور مړی کیږي په محله کې او هغه بدعي تنظیم خلکو جوړ کړو په دې کې خلک روپۍ ورګي څومره ډېری پیسې خلک بدی کې لګي دا اندازه ته ولګوا کور کې شپږه تخزي بدی اختر کې جوړه سړی جوړي اخلي د 3000 نه کم جوړه نشته او 300 روپو جوړه زنانه ولا سره د پیزار سره د لوپټي سره د ګندرو په دې باندې په یو جوړه 500 روپۍ خرچه راړي څلور 500 سړی هغه له جوړي بیا کور کې چې کم مټاینه موږ راوړو په دې باندې د 100 روپۍ نه زیاته خرچه راځي د 300 روپو نه زیات دا په یو نارمل کورنۍ باندې دا زمونږ د رواجونو خرچه ده بیا بختر کې کم ملمانه راځي هغه د کم تیاری او دغه د لپاره کم چیر روټي دا څومره خرچي چې موږ کوو سره دا غي نه چې دا بعضي په اسراف کې داخلي دي او بعضي سوزونو الله او رسول نه دی ویل چې موږ تکلفات کوو د خپل پختو د وجنه نو دې ته خلک باندې نه کوي او په قرباني کې په حصہ کې بشل روپۍ به سړي باندې راځي دي کې سړی څومره ډېری باندې کې چې رزق قرضدار یم او وس مې نکیږي او سعودي عرب نه چا روپۍ راونه لګلې اوس بل چا روپۍ قرضو ما نو دا یو بندګي ده او عبادت ده واجر پکې ده نو دې ته موږ ډېری باندې کوو او د خزو جوړو تم باندې ونکړه چرته زنانم چرته شاته نه کې تاسو دا جوړې پرې دوی موږ قرباني کوو دام چرته ونه ول پکور کې تاسو دا شاپینګونه ما پینګونه پرې دوی موږ به قرباني وکړو دا غیر پیسې به قرباني کې ولګو وړ اختر کې جامع شوی دی غټ اختر کې ضرورت هم نشته وجه سره دا بندگی ده د الله او عبادت ده او بدی الله راضي کیږي سره الله جنت ته بوزي ابراهيم عليه السلام د اسماعیل عليه السلام بشان سره چاغه روسه زمانه کې نبی کېده خپل زوی چاړه راخ کله الله رب العالمین د چاړه نه بچ ک او هغه بځای باندې بل قرباني الله راولې غلا
چې بزوی باندې صرف نه وکړي په خوب کې لیدل چې زبزوی علالم قران کې دا نقل لي امن د شپتا یو زو روپوت ساروي اخلو د شلو مليان به کې تاسو کو او شل دله به کې خلصه مشوره کو چې سکه قرباني وکړو کو نکو زما مقصد دا دی چې دومره چل ول قرباني ته جوړول نه دی په کار د الله رسول فرمایلی من وجد ساعه څوک چې گزاري والا فراخي مومي او فلم يضحي قرباني ونکي فلا يقربن مصلانا غسل د زمنګ ایدګاه تعذيري نه کوي ځکه دا خسرړ نه د گزاره کیږي او د قرباني نه کوي او د قرباني لبانه ګوري کور کې به یو بوډا په خوانه قرباني کوي یا به یو بوډا یا به کوي ټول ځامن براغې نه تاویږي را تاویږي په کار دار چې الله مالی وسعت ورکړي او الله فراخي ورکړي دي دا پلار دې ځان له قرباني وکي دا زوی دې ځان له قرباني وکي دا خزر دې ځان له قرباني وکي دا طریقه به احترام او زمنګ د نبی طریقه وا چې نبی صلی الله علیه وسلم یو ځل درې څلوي قربانیان لکړو درې څلوي قربانیان چې چاړه په خپل راخله چې کله لاس مبارک استړی شه بي علي ته راشه دا نمانه نور قربانیان ته الله لیک او سره دا غنه چې په حدیثو کې د پیغمبر د غربت کیسې تاسو اورئ چې کله دریو د ډوړې نه ملاویدل او کله څلور ورځې او کله دوش پېته ورځې په چوله کې چرته ماچس نه بلې د چوله کې چا چوله ګرم کړي او ترکاری به ګرم کړي وي د دې غربت باوجود 43 قرباني کړي وي دومره ډېر قرباني به کولې او د خپل ټولو خزنه به غواله لاوله یو غوا به د خپل ټولو خزنه لاوله طوبه خطر به پیدا کوو چې حدیث کې راځي يمشي في سواد چې د خپې به توري وي وينظر في سواد د سترګو خوشه د علاقه به تور وا ويطأ في سواد د زنګنان به تور ويبرك في سواد د سروي به پیدا کوو چې زنګنان تور خپې توري خېټه تور او دا خله چې تیر چا په رقم خوراک جامه دا به تور وا د سي خسته سروي به چې ته میله کې کته د دې خبرې شوقیو دا شوق پیدا کول به مونږ چې گاڑی په ګرځو د هر بارګین کې د گاڑی د تاویګ را تاویګ جرخه گاڑی پیدا شي او د دې گاڑی دا سټونه مزیدار دی دا دی او دا دی څومره ګورو او د قرباني کې چې د خوار پړق شان سروي ګورو ټلګری و چې لکه ډېر ګران سروي وانه لې ګورم موږ وسم نه لرو بیکار شان سروي واله چې ته خوار سروي ګورو هغه اخلو او د الله د رسول د امینه چې ته حدیثو کې مطالعه کې د قرباني سروي کې ډېر امینه لاله د سه خسته مزین سروي به کته او د اختر بروز به نه غسته مخ کې باغسته تسمین الاجاهی دا په قربانی کې یو باب دی چې وختي به څاروي واغست هغه به بیا څرباو کور کې بوله خور کولو خچاره به ولادت پر چې قربانی ورځو کې خود سورب شو خمدار شي دا ځان له یو شوق د عبادت دا د ډیرو بندگانو دا شوق شته مسلمانانو چې وختي څاروي علي او څاروي خپل سپینګری وباسي بار سري او خوندور څاروي او رنگونه پکې خولي دي څاروي خلک اخلي دا د مسلمانانو شوق دی او بدی شوق الله سره اجر ورکړي او دا شوق پیدا کول پکار دي موږ چې قرباني ساروي اخلو بیا په دې سرولو کې او داغه په ساتلو کې ځان لانجه چې کم ټلګره به ساتي داغه نه موږ تنګ سره داغه چې داغه په ساتلو کې اجر او ثواب پکې ده چې څومره ساروي ته سربه په دې کې الله سره اجر ورکړي د سې حدیث کې راغلي بهرحال دا د الله د نبی طریقه و د دې خبر اهتمام کول پکار دي او د قرباني شوق ساتل پکار دي الله سره گزاري ولا مال ورکړي د قرباني کول پکار دي الله به نور مال کې برکت واچي او د اسرافون نه د اختر بروز د اسراف نه د جوړونو د ډیرو مټایانو د خرچه بچت کول پکار دي په قرباني کې لګول پکار دي ځکه دا زمونږ د نبی عليه الصلاه والسلام طریقه وا